د حجاج بن یوسف د هغه په اړه راځي علماء کرام فرمایي چې دا انتهایی لوی ظالم انسان تیر شوی. دغه حجاج بن یوسف خپله مور ورته راغلی یو ورځ ورته وایي د حجاج ته چې حجاجه تا خو انتهایی زیات قتلونه کړي دي. علماء کرام فرمایي 40 صحابه کرام شهیدان کړي دي او نور عام مسلمانان 1,00,000 شهیدان کړي دي. لوی ظالم بادشاه تیر شوی دی. ده ته خپلې مور وویل چې زما بچیه حجاجه تا خو دومره ډېر مسلمانان قتل کړي او شهیدان کړي دي، آیا الله به دې وبخي که نه؟ نو دغه حجاج یو واجبه خبره ذکر کوي، خپلې مور ته وایي چې زما مورې کله چې د قیامت په ورځ زما اختیار تا ته په لاس کې درکړي چې د حجاج ستا خوښه جنت ته یې بوځي او که جهنم ته یې اچوي، ای مورې ته به ما چېرته واچوي؟ آیا ستا خوښه ده چې زه په اور کې وسوځېږم او ماران لړمان مې وخوري؟ نو مور خو چونکې مهربانه وي خپل بچي باندې رحمیږي او شفقت پرې کوي، نو مور یې ورته ویل چې نه بچی زما خو در باندې دا نه پیرزو کېږي چې ته دې په جهنم کې او په اورونو کې وسوځېږي او په هغه خطرناک ځای مارانو لړمانو کې پروت وي. نو دغه حجاج ورته وایي چې مورې مه خفه کېږه چې ته ما جهنم ته نه پرېږدې، نو ستا نه ما باندې خپل رب اویا چنده ستا نه زیات مهربانه دی، نو ما به خپل رب څنګه جهنم ته پرېږدي. دغه انتهایی زیات الله تعالی نه د رحمت امید ساتلي. علماء کرام فرمایي د الله تعالی نه به د امید ته هم ساتي او خوف به هم کوي، ځکه ایمان نوم د دې دی چې الایمان بین الخوف والرجا، ایمان په مابین د خوف او د رجا کې به ساتي. د الله نه به ویریږم او واپس به په دغه ویرې کې د الله تعالی نه تم هم ساتي. داسې به نه کوي چې ټول عمر په ګناهونو کې دننه یې ګناهونه کوي او آخرت دې په زړه نه وي، د قیامت ورځ دې یاده نه وي او جهنم دې هیر کړی وي، داسې به نه کوي. الله تعالی نه خوف په زړه کې ساتي، دې ته ایمان وایي. او داسې به هم نه کوي چې ټول عمر په ګناهونو کې دننه شوی او رښتیا داسې به هم نه کوي چې ټول عمر په ګناهونو کې دننه شوی، د الله تعالی نه تمه نه ساتي د امید او د رحمت. نو د الله تعالی نه د امید تمه هم ساتي، د جنت تمه هم ساتي، د بخښنې تمه هم ساتي.